علامه ذوالفقار نقشبندي یو واقعه په کتابونو کې راخستې ده چې یو سړی اولاد نه درلودی، یو لور یې پیدا سوله، ډېره پر ده باندې ګرانه وله، ډېره پر ګرانه وله چې په بازار کې به یو ښه لباس راکلي هغه یې وله راوړي، په بازار کې به یو ښه پړونی و هغه یې وله راوړي، بازار نه به یې ښې چپلۍ راکلي هغه یې وله راوړلې، دا به خوشحاله کېدل هغه یې راوړله، چې دا به چیرې کلله ده پرېښوله، هېڅ پابندي یې نه پر لګوله چې زما نظمینه لور خوا به دې نه سي. خو آخر داسې وسوله چې کله دغه زنانه پیغله و غټه و په ځواني باندې مړه سوله، د واده د مخه مړه سوله. نو دغه پلار ډېر پسې غمجن و، ډېر پسې پریشانه و، ډېره پسې ژړله. آخر کار دغه پلار به ویل چې الله ما دا زما لور په خوب لیدلی وای چې دا په څه حال کې وایي. ورځ ماخستن بیده دی خوب ویني، د لور پر قبر باندې ولاړ دي، د لور حالت ته چې وکتله، په سر کې غټ غټ کډي دي، شونډې پرې سوي دي، نوکان یې نسته. نو دا لور ته ویل چې ای زما نازبینې لورې، پر تا خو ما یو کشنوټي زخم هم نه پرېښوی، کشنوټي تکلیف مې هم نه درساوی، دا ستا سره څه سوي دي؟ هغه لور ورته په جواب کې وویله چې ای بابا جان، کاش چې تا ماته د بازار ښایسته پړونه نه وی راکړي، کاش چې تا ماته ښایسته چپلۍ نه وی را په پښو کړي، کاش چې تا ماته ښایسته لباس نه وی راغوستی، کاش چې تا زه په کلو په کوڅو کې نه وی پرېښی، کاش چې دغه ناز تا ماته نه وی راکړی، نن به زما دغه حال او انجام نه ولی، نن زما ویښتان سر دومره غټ سو لکه غر، او زما هر ویښته لکه درخته دغه پرشتو په زوره کشاوي. دا هر ویښته چې دغه هغه ویښتان دي چې په کوڅه کې به ښکاره وله، خلکو به ورته کتله، د خلکو هغه زندګي ور خرابولې، دغه ویښتان یې راسه کښله لکه په سر کې دومره غټ غټ کډیان سو لکه درخته چې د بیخه وکاږي. دغه شونډې چې به ما سرې کړې ولې، خلکو به لیدله، دغه څرخې پر دا شونډ داسې کلکه وموښتله، دغه پلاستیک په رشتو راکشاوي، دغه شونډې ورسره پرېږدي. دغه نوکان چې به ما سره کړي و روانه به ولم، تا ماته څه نه ویله، دا دومره غټ سو پرشتو په زوره راسه وکښله. کاش چې تا په هغه ورځ پر ما دا رحم نه وی کړی، کاش چې تا داسې زه نازولی نه وی ساتلی، کاش چې تا زما هر ارمان داسې دنیاوي نه وی راپره کړی، تا زه پټه ساتلی وی، تا زه په چادري کې ساتلی وی، تا زه کور بند نه ساتلی ولی، نن به زما دغه انجام نه وی کوم چې اوس ته په سترګو. نو دا د هغه ښځو دپاره سبق دی، دا د هغه پلرو دپاره سبق دی چې په خپل لوڼو کې سخاوت کوي، چې د یو ځای څه نه راګرځي، بس یې لکړې ده، ځکه د کور کار خو په دې باندې نه کوي، ځکه دا خو نازولې ده، په کورونو باندې ګرځي، نو بیا به دغه انجام ته ورسېږي.